د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ژورنالیزم پوهنځي د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب وویل چې میډیا د نورو قوتونو ترڅنګ هغه قوت دی چې کفار یې په خپله ګټه د مسلمانانو پر وړاندې کاروي. دنیا کې خو قوتونه مختلف دي، په نن زمانه کې یو بل قوت هم مابین ته راغلی چې هغه دغه رسنیو میډیا ده او دشمن د دې څخه ډېره غلطه استفاده او په خپله نفع د مسلمانانو پر ضد باندې دا سلسله روانه کړې ده. دلته خو یو اړخ دا دی چې موږ پر نصاب باندې کار کوو چې دغه محصل بچی په داسې شان باندې تربیه سي چې د ژبې چلوالي زده سي، خپل وسپارل سوی کار په یو صحیح طریقه باندې سرته ورسي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د یاد کلسټر له ګډونوالو وغوښتل چې په نصاب کې د محصلینو د مسلکي روزنې ترڅنګ فکري روزنې ته هم پام وکړي. دغه اړخ خو مهم دی چې دا ملګري ښه مسلکي سي، په خپلو چارو باندې پوه سي، هم خبر ښه ویلی سي، هم تلویزیون ښه چلولی سي، هم راډیو ښه چلولی سي، هم د روابطو سلسله مخته وړی سي. داسې بااستعداده شخص ځینې جوړ سي، خو دا ورسره لازمي ده چې دا څه چې کوي د شریعت مقدسه په رڼا کې مخته یوسي. دا یوازې د دغه ځوان دپاره نه، بلکې د دنیا هر کار چې سړی کوي چې یو څوک مسلمان یې اسلام ته عقیده لري، د ده اسلامي زندگی په دې مقیده ده چې هر څه به یې د شریعت په رڼا کې سرته رسېږي او ټول څه به یې د شریعت په اصولو باندې مقید دي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا ژورنالیزم د ننني عصر مهم مسلک وباله او په 13 کلن اشغال کې د رسنیو رول ته په اشاره سره وویل چې رسنۍ د خلکو رواني حالات پر مثبت او منفي لوري بیولی شي. په 13 کلونو کې د دغه وسیلو نه ډیره ښه استفاده وشو. موږ ولیدل چې څه ډول د خلکو روح او روان متاثر شو، څه ډول د خلکو فکر متاثر شو، څه ډول خلک د حساسو مسایلو نه لرې وساتل شول، بې پامه وساتل شول، څه ډول وړې خبرې غټې شوې وپړسېدې، څه ډول غټې خبرې هغه ډېرې وړې وبرېښېدې، خلکو ورسره ډېر ساده تعامل وکړ. همداراز دغه کلسټر ګډونوالو د لوړو زده کړو وزارت له دې کار څخه خوښي وښوده چې له ډلې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار شریف الله ایوبي د تحصیلي نصاب بیاکتنه او پراختیا اړینه وبلله. پرته له شکه د لوړو زده کړو وزارت له خوا یو ډېر په ځای او په وخت نوښت شوی دی چې دا نوښت دی ټولو تحصیلي نصابونو واحدېدل دي چې په یو لاس شي او په یو ترتیب جوړ شي او په ټول افغانستان کې واحد نصاب تطبیق شي. د یادولو وړ ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي د ژورنالیزم پوهنځي د کلسټر په اړه معلومات ورکړل او د تحصیلي نصاب د ملي کمیسیون غړي پوهاند عبدالحمید لیان د یوه پریزنټیشن په ترڅ کې د یاد کلسټر د کار بڼه تشریح کړه.